السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. قسم دې سور حقیقت یې ویلی ښه. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو راځئ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. چې پښتانه د جنګ ملګري نه دي، پښتانه خو مسافر وخواړو، ګرانو ګرانو تیارو وخواړو، سختو سختو مزدورو وخواړو، د روزای په طلب کې ځوانای خاورې شوې، ژوندون خاورې شو. د 50 کالو نه په دې خاوره دا ډرامې روانې دي. لہذا پښتانو کلاو اعلان کوي چې دا ډرامې نورې بندې کوي او که نه بندوي د انسانانو سمندر به راوځي او دا د بدمنۍ دا لارې چې دي دا به په خپله په نیشنل پارټۍ کې دا ډېر نر انسان دی ښه.